د زیټک د خپرونې مینوالو السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. په نننۍ خپرونه کې راته ډېر په زړه پورې مطالب لرم. خدای دې وکړي چې ستاسو ډېر خوښ شي. تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. آیا فیشن مو خوښیږي؟ غواړئ چې ښایسته ښکاره شئ؟ او یا هم غواړئ چې خپل ویښتان مو په خپله اصلاح کړئ پرته له دې چې سلماني ته ولاړ شئ؟ نن درته یو داسې ماشین درپېژنم چې درسره مرسته کوي تر څو خپل ویښته په خپله خوښه اصلاح کړئ. یوه خبره، که غواړئ چې ویښتان مو ډیزاین کړئ او سټایل ورته ورکړئ نو کولی شئ. نو دا کوچنی ماشین هغه اشخاص دپاره ډېر ښه دی او هغه خلک ورته ډېر خوشحاله دي چې هر وخت له سلماني سره د ویښتانو په ډیزاین کې نه جوړېږي. دا ماشین له ځان سره نورې آلې هم لري چې تاسو پرې د ویښتو خطونه او ډیزاین برابرولی شئ. دا ماشین داسې دی چې له ډېره مصرفه مو ژغوري او هغه افغانۍ به مو چې سلماني ته ورکولې اوس پرې تازه میوه وخورئ، خو ویښتان به مو په خپله اصلاح کوئ. او رښتیا که ویښتان مو خراب جوړ کړل نو بیا ګورئ چې ماشین مات نه کړئ، ځکه لومړی تجربه ډېره سخته وي. کوشش وکړئ لومړی له سلماني څخه د استفادې چل زده کړئ. هیله مې دا ده چې د دې معلوماتو سره ستړي شوي نه اوسئ. اوس هم درته نور په زړه پورې معلومات لرم. آیا داسې ګروپونه مو لیدلي دي چې په لمس باندې روښانیږي او په لمس باندې بیرته بندیږي؟ نن درته داسې ګروپونو په اړه معلومات درکوم چې لاس په لمس کولو سره روښانیږي او د لاس په لمسولو سره بندیږي. او په دې ګروپونو کې دوه ډوله جوړ شوي دي. لومړی کوچنی د ستورو په څېر دی چې تاسې په ګوته لګولی شئ او هر ډول نقاشي پرې جوړولی شئ. که چیرې نوم لیکل هم غواړئ نو دا ګروپ ستاسې دا غوښتنه هم په ډېره ښه توګه پوره کولی شي. بل یې غټ ګروپونه دي چې تاسې ځان سره هر ځای ته وړی شئ او هغې سره تاسې هر ځای کې رنګارنګه رڼا جوړولی شئ. دا ستاسو د کوټو د ښکلا لپاره هم ډېره مرسته کولی شي. که سینګار میز وي او یا د خوب له بستر سره یې برابر کړئ نو تاسې ډېره ښایسته او ارامه رڼا درکولی شي. که چیرې غواړئ درسونه ورته ووایئ نو هم درسره ډېره مرسته کولی شي. خو ستاسې له لاس د لمس سره روښانیږي او ستاسې د لاس له لمس سره بېرته بندېږي. دا ګروپونه په هر ډول رنګ سره پیدا کېږي چې ستاسې د کوټو سینګار لپاره ډېره بهترینه لاره ده. هغه ځوانان او پېغلې چې تازه وادونه کوي د هغې دپاره د واده کوټه په دې ګروپونو سره ډېره ښایسته سینګارېدی شي چې هم به دواړو ته نوې وي او هم به یې رڼا د دواړو جوړو د ژوند شېبې رنګینې کړي. اوس به د رڼا د موضوع نه راوځو یوې بلې موضوع ته. آیا کله مو داسې څوک لیدلي دي چې د خندا په وخت په خپلې خولې باندې لاس نیسي؟ ډېر یې دا کار د نزاکت له مخې کوي، خو ډېر یې د غاښونو د نه شتون څخه سر ټکوي او د غاښونو غیر منظموالی په ښکلا باندې ډېره اغېزه کړې ده. دا ځل به تاسو ته د دې مهمې ستونزې د حل د لارې دپاره داسې یو څه در معرفي کړم چې فکر کوم تاسو ته به دا ډېر مهمه وي. هغه کسان چې بې وختې د خولې مخکیني غاښونه یعنې د ښکلا غاښونه یې د لاسه ورکړي دي، اوس د غاښونو د سینګار یا د غاښونو د ښکلا دپاره داسې یو قالب جوړ شوی چې ستاسې دا ستونزه حل کولی شي. هغه کسان چې عمر یې خوړلی دی او مخکیني غاښونه یې له لاسه ورکړي دي نو دا د غاښونو جوړ شوی قالب ورسره ډېره مرسته کولی شي تر څو د غاښونو ترمنځ خالیګاوې له منځه لاړې شي. که چیرې مو غاښونه وي او منظم نه وي ستاسې پر ښکلا باندې اغېزه کوي. دا قالب د هغه غاښونو ته هم کار ورکولی شي چې غاښونه یې غیر منظم وي. دا د غاښونو قالب هر ډول غاښونو ته جوړ راځي او همدا یې ځانګړنه ده. له دې ټولو ورهخوا دا غاښونه له لرې نه پېژندل کېږي چې مصنوعي دي، بلکې داسې ښکاري چې دا د یاد انسان خپل غاښونه اوسي. خو که ډېر ورته دقیق شي نو معلومیږي هغه هم داسې کس ته چې ډېر ځیرکه اوسي. که چیرې مو هغه ماشومان چې وکلن شوي وي او خپل غاښونو پسې خفه وي نو کولی شي چې له دې قالب څخه ګټه واخلي تر څو یې خپل طبیعي غاښونه بېرته راوړي. ښه نو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې د زیټک خپرونه. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي او خوښه شوې مو وي. تر بلې خپرونې پورې د خدای په امان.